قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د اودس کولو په وخت کې که د چا په غاښونو کې سپین زر یا سره زر لګېدلي وي د هغه ویستل ضروري نه دي. لکن که چا مصنوعي غاښونه لګولي ول او د هغه ویستل ډیر آسانه ول نو د اودس کولو نه مخکې ویستل پکار دي چې هغه وباسي او وروسته د هغه نه اودس وکړي. همدارنګه دې ته باید موږ او تاسو متوجه شو چې د غسل نه وروسته اودس کول ضروري نه دي. چا چې لمبلي او غسل یې کړی په ابتدا کې اودس وکړه او وی لمبلي غسل یې وکړه نو د غسل نه وروسته بل اوداسه ته ضرورت نشته. همدارنګه دې ته متوجه شو که د چا په نوکانو کې اوړه یا بل شی نښتي وي، اکثره زموږ خویندې اوړه لمدوي، که زموږ د خویندو په نوکانو کې اوړه یا بل شی نښتي وي او د اوداسه په وخت کې نوکونو لاندې ځای وچ پاتې شي نو اودس یې نه کیږي. او که په داسې اودس باندې زموږ یو مسلمانه خور یا ورور چې د هغه په لاسونو کې نوکانو کې څه شی نښتي وي او هغه ځای لوند نشي نو په داسې اوداسه باندې مونځ هم نه کیږي، ځکه چې اودس نه ده شوی نو مونځ به څنګه وشي. او دا د رنګ ناخون حکم هم دی. هغه خویندې چې رنګ ناخون لګوي که 100 واره هم اودس وکړي د هغو اودس نه ده شوی نو چې اودس نه ده شوی مونځ به چېرته وشي. همدارنګه که چاته د اودس کولو نه وروسته دا خبره معلومه شوه چې کوم ځای ورڅخه وچ پاتې شوی دی د هغه ځای وینځل پکار دي. صرف په لاس راکش کولو باندې هغه ځای نه لمدېږي او کفایت نه کوي بلکې د هغه ځای وینځل پکار دي. او که چیرې په چا څه دانه یا بل څه وي او په هغې د اوبرو اچولو سره مریضي زیاتېږي نو په هغه ځای باندې د مسحه وکړي. د چا په بدن کې دانه ختلې ده نو که غسل کوي او همدارنګه که اودس کوي نو که اوبه ورته رسیږي هغې دانې ته نقصان رسوي نو صرف مسحه په هغې باندې کفایت کوي چې هغه مسحه کړي. همدارنګه که چیرې د دانې د پاسه څه پټۍ لګېدلې وي یا په هغه باندې شی تړل شوي وي او د هغې په خلاصولو څه تکلیف وي نو مسحه کول روا دي چې په هغې پټۍ او په هغه پلستر باندې مسحه وکړي. او په موضوع باندې مسحه کول جایز دي. د صاحبینو په نزد باندې په هغه جرابو باندې چې سخینې یعنې ډبلې وي هم مسحه جواز لري، خو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد باندې هغو جرابو باندې مسحه رواجه چې تر نیمایي پورې په چرم پوښل شوي وي او چې کومې نن عادي جرابې دي امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په دې باندې مسحه نه کیږي. او که چاته تکلیف وي چې همیشه د هغو نه د متیازو څاڅکي تویږي یا د هغه کم زخم وي چې هغه نه همیشه وینه روانه وي نو په هغه وخت کې اودس کول پکار دي په کوم وخت کې چې دغه وینه ودرېږي او د متیازو څاڅکي وچ شي. او که وینه نه درېږي او همدارنګه متیازو څاڅکي نه درېږي نو اودس دې وکړي. البته د هر مانځه دپاره به بیل بیل اودس کوي تر څو چې د لمانځه وخت نه وي خارج شوی نو په دغه اوداسه باندې نفل هم کولی شي او همدارنګه هر ډول لمونځ پرې کولی شي. خو چې وخت د مانځه وته بیا اودس مات دی نو بل مانځه دپاره به بیا دا ځانګړی اودس کوي. په مخکینۍ خبرو کې ما تاسو ته مسحه یاده کړه. د مسحې معنا لاس راښکل دي او په شریعت کې په خاص ځای لاس راښکلو ته مسحه وایي. او د مسحې کولو څو صورتونه دي. لومړی هغه مسحه ده چې د اوداسه پر وخت په سر باندې کیږي چې هغه فرض ده. دویم هغه مسحه ده چې د زخم یا پر پښو باندې د موضوع له وجې نه لازمیږي چې د هغې څو صورتونه دي. که چیرې په بدن باندې د زخم دانه یا په هغه کې کوم بل زخم وي او د اوبو په اچولو سره تا ته نقصان رسیږي نو په هغه ځای لاس راښکل کافي دي. او که چیرې د لاس راښکلو هم نقصان و چې تا په هغه زخم باندې خپل راس راکاږو تاسو ته تکلیف در رسېده نو همدا ځای همدغسې که پرېږدې هم دې اودس کېږي چې مسه ونه کړي. فقه اسلامي په 4 شپېتمه صفحه کې دا لیکلي دي. کوم کس چې موضع یا جرابې اچولي وي په هغه باندې یو شپه او یو ورځ مسه کولی شي که هغه مقیم وي او که په سفر کې نو په هغه باندې 3 ورځې او 3 شپې مسحه کولی شي. او هغه څوک چې بې اودسه وي هغه قرآن کریم ته هم لاس نشي ورولی. د شکر سجده د تلاوت سجده هم نشي کولی. قرآن کریم هم لیکلی نشي او همدارنګه د ترجمې والا قرآن کریم ته دې هم لاس